السلام علیکم ملګرو، زه یم حیران مداخل. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل حیران مداخل. نننۍ ویډیو په یو خاص موضوع ده. که تاسو چېرته فیسبوک ډېر استعمالوئ او ستاسو آی ډي یو ډېره فالوور پکې هم ډېر یا یو ډېره ښه آی ډي او تاسو د هغې پرایوسي سیټینګ کول غواړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو خواست، یو هیله چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې کومې ویډیوګانې، ټیکنیکل ویډیوګانې یا نورې داسې کومې ویډیوګانې څه جوړوم چې د ټولو مخکې تر تاسو رارسي. سلامونه ملګرو، ویډیو د فیسبوک په پرایوسي په باره کې ده. نو په خپل فیسبوک ایف ته به راشئ. فیسبوک ایف ته چې راشئ نو دا بره چې کوم تاسو ته درې نشانونه ښکاري، په دې سیده لاس ته دا درې نشانونه چې کوم دي دا به تاسو کلیک کړئ. د ټولو نه وړومبنی چې زمونږ کوم سیټینګ دی هغې ته به راشئ، سیټینګ پرایوسي. دې ته چې راشئ ملګرو، پرایوسي دې کې به سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ ته چې راشئ نو د ټولو نه مخکې چې کوم موضوع ده هغه دا ده چې پرسنل انفارمیشن، کوم چې ستاسو خپل کوم معلومات دي، ستاسو موبایل نمبر دی یا ستاسو جیمیل ایډرس دی، د هغې هغه تاسو غواړئ چې هغه ستاسو نه علاوه نور څوک ونه ګوري، ځکه چې هیکران نن سبا ډېر فاسټ دي. هغو چې دا تاسو کولاو پرېږدئ نو هغو ستاسو نمبر هیک کولی شي، ستاسو جیمیل ایډرس هیک کولی شي او ستاسو آی ډي هم هیک کولی شي. نو د ټولو نه مخکې دا سیټینګ دی چې کوم پرسنل انفارمیشن دی دا تاسو د ځان سره سنبال وساتئ. نو راځئ چې دې کې څه دي. دې ته به لاړ شئ ملګرو. دا چې کوم ایمیل ایډرس دی دا به تاسو ووایئ، په ایمیل ایډرس چې تاسو ووایئ دا به تاسو ته راشي. اوس دلته دا کم لوک ما لګولی دی، دا ما په دې لوک کړی دی چې زما پرایوسي سیټینګ چاته نه معلومیږي. زما چې کوم ایمیل ایډرس دی یا زما کوم موبایل نمبر ما په دې کې ورکړلی چې هغه نور څوک نشي کتی، ځکه چې د دې نه مخکې هم زما یو آی ډي چا بلاک کړې وه. نو زه غواړم چې ما کوم خپل سیټینګ کړی دی هغه تاسو ته وښیم، تاسو یې هم وکئ. نو دا چې تاسو کلیک کئ په دې کې به راشي پبلیک، فرینډ یا تاسو. نو که تاسو ووایئ چې زمونږ چې کوم پرسنل سیټینګ دی هغه هر چا ته لاړ شي، پبلیک ته یې مو ګوري، لکه عام ولس ته یې مو ګوري، او یا ستاسو چې کوم په فرینډ لیسټ کې چې کوم ملګري دي ستاسو په فیسبوک کې هغه یې کتی شي. یا تاسو نه غواړئ چې نه زما ذاتي چې کوم پرسنل ډیټا ده هغه دې څوک نه ګوري، نو دا به څنګه چې ما کړی دی اونلی می دا به دې ته کوي. دویم سیټینګ زموږ دا دی ملګرو چې کوم ټایم لاین ټیکنګ، لکه یو ملګری پوسټ کوي هغې زما سره ټیک کړي، بیا زما آی ډي ته څوک راځي، لکه هغه زما په آی ډي کې ښکاري چې دا کم ملګرو زما سره ټیکنګ کړی، هغه زما سره په آی ډي کې ښکاري، زما سره یې پټو ټیک کړی، یا یې زما سره یو ویډیو ټیک کړي، هغه زما چې څوک زما پروفایل ګوري نو هغه زما کم زما ملګري نه هم یې هغو ته ښکاري، لکه چې دا زما پروفایل ته څوک راشي، داسې لکه اوس دا زما پروفایل دی، دې ته څوک راشي داسې، نو په دې کې به اوس خالي زما چې کوم پوسټونه هغه پوسټونه به ښیي، د دې نه علاوه به نور پوسټونه نه ښیي، ځکه چې ما وله سیټینګ داسې کړی دی. که تاسو چیرې دا په فرینډ یا په پبلیک پرېږدئ نو هر سړی بس تاسو سره خپل پوسټ ټیک کولی شي. د دې لپاره دا سیټینګ دی. دا خپل فیسبوک ایپ ته رالی، دا درې نشانونو والا چې کوم بټن دی دا به تاسو کلیک کړئ. د دې نه بعد به تاسو بیا لاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې لاړ شئ ملګرو نو په دې کې به تاسو ته دلته ښایي چې ټایم لاین ټیکنګ دا به تاسو ووایئ. NC پوسټ UARI دا به تاسو ووایئ. دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا په څوم نمبر دی، دی تاسو ته ښیم 1 2 3 4 نمبر باندې دی، دا به تاسو کلیک کړئ. دې کې ما دې کړ دی اونلی می. که تاسو وایئ چې په فرینډ یا د فرینډ سره چې کوم فرینډ دی هغه یې مو ګوري، زما آی ډي ته دې راشي هغه دې کتی شي، نو دا دی بیا دا ایوري لکه عام پبلیک پوسټ دی هغه پبلیک هم کتی شي ستا، خو پر ښه خبره دا ده چې تاسو یې اونلی می کوئ، څنګه چې ما کړی دی دا اونلی می شو. ملګرو دریم سیټینګ زموږ دا دی چې تاسو به هغه یو پوسټ کوم چې تاسو وینئ چې لکه یو پوسټ ستاسو خوښ شو
او تاسو غواړئ چې یاره دا پوسټ زما سره خوندي پاتې شي، زما سره دی اوس ما سره وخت نشته، دا به زه وروسته ګورم، نو د دې لپاره سیمپل طریقه دا ده چې تاسو دا پوسټ د ځان سره سیو کړئ، کاغه ویډیو ده، کاغه آډیو ده، یا کاغه لکه هر یو دغه دی، لکه دا اوس زما سره دا پوسټ زه دا سیو کول غواړم د ځان سره، نو دا دې لپاره آسان دغه دا دی چې دا کوم درې نشانونه تاسو ته بر ښکاري، دا د هر یو ویډیو سره وي او د آډیو سره او د هر یو پوسټ سره دا وي. دا به تاسو کلیک کړئ، دې نه بعد به تاسو راشي سیو پوسټ، دا به تاسو ووایئ ما دا سیو کو، سیو پرایویټ مې کو. اوس بیا زه څه ټایم کې وزګار شوم، زه دا کتل غواړم. د کتلو طریقه دا ده چې تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته، دا درې نشانونو والا نشان چې کوم دی دا درې دا به ووایي دا سیو چې کوم پوسټ تاسو ته ښیي، دلته چې ما کوم پوسټونه سیو کړي دي هغه ما ته ښکاري. دا زه اوس کتی شم دلته نه چې دا څه دي، د دې کمنټس هر څه ما ځان سره سیو کړي دي. سیټینګ چې کوم دی ملګرو هغه دا دی چې ستاسو آی ډي په کوم موبایلو کې یا په کوم کمپیوټر کې یا په کوم لیپټاپ کې اون ده، نو د هغې دپاره هغه که ستاسو نه چېرته یو موبایل تاسو یا ورک شوی یا ستاسو نه موبایل تاسو خرڅ کړی، تاسو پکې خپل آی ډي کولاو پرېښي، نو هغه ډېر په اسانۍ یا کې ستاسو آی ډي بل څوک استعمالوي، دا یو ډېر اهم سیټینګ دی زما په خیال، خو دا ډېر زیات اهم دی. دا تاسو کتی شئ چې ستاسو آی ډي په کوم ډیوایسز کې، په کوم موبایل کې یا په کوم یو ځای کې کولاوه ده. دا چې دا درې بټن وال نشان چې تاسو کلیک کوئ، تاسو به راشئ سیټینګ پرایویسي ته، سیټینګ ته په دې کې به راشئ سیټینګ ته، سیټینګ ته چې رالی دلته به تاسو ته ښیي سیکورټي اینډ لاګین، سیکورټي اینډ لاګین دا به تاسو کلیک کوئ. دا چې تاسو کلیک کو نو په دې کې به تاسو ته ښکاري، دا اوس ما ته ښایي هواوی میٹ 10 لائٹ کراچی پاکستان، هواوی میٹ 10 لائٹ کراچی پاکستان. دا چې زه اوس داسې ووایم دا به ما ته ټول هغه دغه ښیي چې په کوم ځای کې ما دغه کړ د زما آی ډي کولاوه ده. دا ما ته وایي چې لینکس کې ستاسو آی ډي کولاوه ده، په کوم چې ګوګل چې کوم دننه سافټویر دی په هغې کې دی، بیا دا د سامسنګ ګلیکسي A20 کې ما کولاوه کړه. د دې لوګ آؤٹ آف آل سیشن د دې چې کوم دغه دا تاسو ټول د دې ځای نه ختمولی شئ. بهرحال اوس زه دا ویډیو کوم نو زه هم دا غواړم چې دا زه ختم کړم، ما نه دی ختم کړی، نو دا به زه دلته نه ختم کړم. دا کوم چې په اخره کې ما ته دغه ښکاري لوګ آؤٹ آف آل سیشن، نو د دې نه به دا چې زه ووم دا به ټول ختم شي. فلحال زه ویډیو جوړوم، که دا زه ووم نو زما د موبایل دا سیټینګ به هم بند شي. نو دا یو ډېر ضروري سیټینګ دی، په دې تاسو عمل وکړئ، ځکه چې ستاسو نه چېرته آی ډي اون پاتې شوي تاسو ته پته نه وي، نو په دې کې به تاسو ته ټول ډیټیل ښیي. چېرته ستاسو نه اون پاتې شوي نو ډېر په اسانۍ به ستاسو موبایل ستاسو آی ډي خلک دغه کې هیک کی او هغه به استعمالوي، تاسو ته به پته هم نه لګي. نو دا سیټینګ چې تاسو وکړئ تاسو ته به د خپل آی ډي ټول معلومات ترلاسه شي. د دې نه بعد چې کوم سیټینګ دی ملګرو، د دې نه بعد چې کوم سیټینګ دی هغه هم ډېر ضروري دی، ځکه چې ډېر ملګري دا وایي چې یاره زموږ پوسټ ټول ولس ته نه رسي یا ټولو خلکو ته نه رسي. نو د هغې سیټینګ چې دی هغه سیټینګ به تاسو داسې کوئ چې لکه اوس یو ملګری دی هغه خپل پیج ویډیوګانې ورکوي یا خپل آی ډي نه څه پوسټ کوي، څه غزل ورکوي یا څه نور تصویر ورکوي، هغه وایي چې یاره زما دا تصویر ټولو خلکو ته نه رسي، ولس ته نه رسي، عام کوم چې خالي زما فرینډ دي خالي هغو ته رسي. نو د هغې طریقه دا ده چې تاسو به خپل فیسبوک ته راشئ، درې نشانونو والا چې کوم دا درې نشانه تاسو ته ښکاري دا به کلیک کوئ. دې نه بعد به تاسو راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې راشئ دلته به تاسو ته ښایي پبلیک پوسټ منیجمنٹ، دا چې تاسو کلیک کوئ پبلیک پوسټ، نو دا ما په پبلیک کړی دی، دا به په پبلیک کوئ. بیا دا کم چې لاندې دي چې ستاسو پوسټونه یا ستاسو فالوور خالي کتی شي که پبلیک یې کتی شي، دا به تاسو هم پبلیک ته کوئ. د دې نه بعد بیا دا بل پوسټ دی چې پبلیک ستاسو په پوسټ باندې کمنټس کولی شي، نشي کولی. ما دا دغه کړی دی ځکه چې زما پیجونه دي، زه غواړم چې پبلیک هم زما پوسټونه ګوري، نو دا سیټینګ به تاسو وکړئ. د دې نه بعد پبلیک
پروفایل انفارمیشن چې کوم دی کنه هغه به تاسو په پرنټ باندې کېږي ځکه چې تاسو انفارمیشن پبلک ته نزي اب تاسو صرف تاسو پرنټ ته ځي نو دا یو څو سیټینګونه دي د دې د کولو سره به تاسو ته ډېره بهتري محسوس کیږي او ډېر آی ډي به هم ستاسو سیف نه پاس د دې نه بعد چې کوم آخري آپشن دی هغه زه تاسو ته ښیم ډېر ملګرو دا هم دغه کړلي چې یاره موږ نه په اکثر په غلطۍ کې څوک بلوک شي نو هغه بیا به هغه بلوک به څنګه کولاویږي هغه به د هغې هغه به موږ ته کوم ځای ښایي چې موږ دا څوک بلوک کړي دي نو راځئ چې هغه وګورو د دې لپاره سمپلی تاسو خپل فیسبوک ایپ ته راشئ چې کوم درې نشانونو والا بټن تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک کوئ راشئ لاندې سیټینګ ته چې راشئ بس سیټینګ ته دننه راشئ په سیټینګ کې تاسو ته به ښایي دلته چې تاسو څوک بلوک کړلي دا یې لیکلي بلوک دا بلوکینګ چې تاسو کلیک کوئ په دې کې به تاسو ته ښایي چې څوک تاسو بلوک کړلي هغه تاسو یون بلوک کول غواړئ هغه تاسو یون بلوک کولی شئ ما دا چې کوم مخلوقات تاسو ته ښکاري دا ما بلوک کړی دی په څه وجه به مې بلوک کړي بلها وجې کیدی شي په هغې به مې بلوک کړي نو دا که تاسو لر کول غواړئ دلته نه دا تاسو کلیک کوئ لر به شي بهرحال زه فلحال څوک نه کول غواړم چې زه یون بلوک کم کولاوي کمه نو دا ټول ما بلوک کړي دي هم په څه وجه باندې نو دغه سیټینګ امید لرم چې زما ویډیو بس تاسو خوښه شوي که زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو بس دغه خواست دغه هیله چې زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ د داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره مننه ښاد آباد بریالي